Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I'm your Imam Afridai, English language trainer and translator. My dear viewers, in this lesson, you will learn KPK 10th class English book, chapter number 1, The Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad, Pashto translation. Remember that it is our last part of this lesson. So my dear viewers, if you wanna learn English at home, so subscribe my YouTube channel so that you can learn English easily at home. My dear viewers, I don't wanna waste your time. Let's start. My dear viewers, دا زمونږ اخرنی پارت دی او د دې سره زمونږه د سمپلیسیټي اینډ هومیلیټي اف حضرت وسلم ټرانسلیشنز به کمپلیټ شي. نو ټایم مو نه اخلم، راځئ چې سټارټ کوم. مای ډیر ویورز، زمونږ چې کوم نننی ټرانسلیشنز دی، کوم پیراګراف چې مونږ نن ټرانسلیټ کوو، نو اول به په هغې کې چې کومه امپورټنټ وکیبلري ده هغه به وګورو. نو my dear viewers، تاسو لکه څنګه چې ښکاري زموږ سره ورډز نمبر فرست دی beloved. my dear viewers، BELOVED beloved او د beloved معنا ده محبوب. beloved محبوب. سیکنډ ورډ زموږ سره چې کوم دی هغه دی endowed. My dear viewers، the endowed معنا ده ورکړې شوی، عطا شوی. my dear viewers، the endowed نه په زموږ سره چې بل کوم ورډز دی هغه دی impeccable. my dear viewers، the impeccable معنا ده بغیب، بنقص. من چې هیڅ قسمه غیب پکې نه وي، نقص پکې نه وي د غیب او د نقص نه پاک وي، پاکیزه وي. زمونږ سره بل چې کوم ورډز دی هغه دی qualities. دا qualities چې کوم دی دا د quality پلورل فارم دی او د دې معنا ده خصوصیات. زمونږ سره چې بل کوم ورډ دی هغه دی simplicity. د simplicity معنا ده سادگی. نیکسٹ ورډز دی humility. د humility معنا ده عاجزی. زمونږ سره ورډز نمبر 7 چې کوم دی هغه دی adopting. my dear viewers، د adopting معنا ده اختیارول، منل، خپلول. زمونږ سره چې کوم ورډز نمبر 8 دی د دې معنا ده eradicate. د eradicate معنا ده له منځه وړل، جړ چې وکړنه چې ورته مونږ وایو یا میټانه ورته وایو، ختمول، بالکل د بیخه ختمول. eradicate له بیخه ختمول یا له منځه وړل. social evils. my dear viewers، the social evils معنا ده معاشرتی بدین. من په معاشره کې چې کومې برایي وي، کومې ګناهونه وي، هغې ته ویلی شي سوشل ایویل، معاشرتی برایي یا معاشرتی بدین. او زمون سره چې کوم لاست ورډز دی هغه دی ostentation. my dear viewers، د ostentation معنا د ښکاره کول، خودل، ځان خودل، یا چې کوم ورته مونږه په اردو کې دکاوه هم ویلی شي، دکاوه، ښکاره کول. نو my dear viewers، دا زمونږ چې دا نن کوم پیراګراف دی د دې هغه مهم وکیبلري ورډز وو او د هغې معنا وه لکه زمونږ سره یو دی beloved محبوب، endowed
دا د انډاو سیکنډ فارم دی ورکړی شوی او همدغسې پسې دا نور په ترتیب. نو my dear who was the words meaning نه پس راځو اوس د پیراګراف ټرانسلیشن لا. Our beloved Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. Our the possessive adjective there او د دې معنا د زمونږ beloved محبوب خوږ رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم was endowed ورکړی شوی عطا شوی impeccable بے غیب بے نقص qualities خصوصیات خوبی which دا my dear who was دلتا relative pronoun دی او معنا یې دا کومې we دا subject pronoun دی او د دې معنا دا مونږ can my dear who was the model verb دی او دا ability شو کوي learn دا د verb first form دی او معنا یې دا زده کړه improve بهترواله خواله اور دا بیا راغی زمونږ possessive adjective او lifestyle طرز زندگی یا د ژوند د تیرولو طریقه. نو د دې معنا داسې جوړیږي چې our belief رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. زمونږ محبوب رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لا الله رب العزت ډېرې بې نقص یا بې عیبه خوبې یا خصوصیات ورکړي وو د کم نه چې مونږ دومره څه زده کولی شو چې خپله زندګي پې ښه کولی شو بهتره کولی شو. my dear viewers که تاسو وګورئ او مونږ صرف په دې دوو سنتو باندې عمل وکړو یعنې په سمپلیسیټي او په هومیلیټي نو زمونږ په لایف سټایل په ژوند کې ډېر چینجنګ تبدیلی راتلی شي. نو که چېرې مونږه د نبی علیه السلام سنت فالو کړو نو زمونږ په ژوند کې به ډېرې اسانۍ راشي. نو وایي چې که چېرته مونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خوبو یا په خصوصیاتو باندې یا په سنتو عمل وکړو نو زمونږ په ژوند کې یا زمونږ په ژوند کې بهتروالی راتلی شي. Humbleness and simplicity were some of his many qualities. my dear viewers humbleness معنا هم د عاجزي انکساري simplicity سادگی some कुछ یو سو او مینی دا هم بیا سو qualities دا د quality plural form دی او معنا یې د خصوصیات خوبه. نو humbleness and simplicity were some of his many qualities. انکساری یا عاجزی او سادگی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خوبونه د په ډېرو خوبو کې یا د ډېرو خوبونه یو څو خوبې دي. by adopting the sunnah of humility and simplicity we can eradicate the social evil like stagnation, hardiness, arrogance and pride. my dear viewers adopting من خپلول منل اختیارول humility سادگی humility عاجزی simplicity سادگی eradicate لمنځه وړل ختمول social evil مغاشراتي بدې برایه like لکه ostentation نمایش ورته مونږ وایو بناوټ ځان ښودل ښکاره کول hardiness تکبر arrogance غرور pride فخر
By adopting the sunnah of humility and simplicity, we can eradicate the social evil like ostentation, hardiness, arrogance, and pride. The sadge او عاجزي سنت په اختیارولو سره مونږه معاشرتي بدې لکه دکاوه، بناوټ، نمایش، ځان ښکاره کول، تکبر، غرور او فخر له منځه وړی شو. مین کچرته مونږه په د دوو سنتو باندې عمل وکړو، یعنی سمپلیسیټي او هومیلیټي دا مو اډاپټ کړه، نو مونږ کولی شو چې کوم دا سوشل ایویل دی لکه دا ځان ښودل، دا چې مونږ ورته اوسټنټیشن وایو، هارډینس، آرګنس، دا غرور، تکبر، دا پراید، نو دا مونږ ایریډیکیټ کولی شو، ختمولی شو صرف په دې دوو سنتو باندې د عمل کولو سره. Regrettably, we squander overheard earned resources on unwanted, luxurious items, simply gratify our sense of pride and superiority over others. Regrettably, د افسوس خبره ده یا افسوسناک طور پر squander ضایع کول، هوډ earned resource په مشکل سره ګټلې شوی دولت یا په ګرانه ګټلې شوی دولت، unwanted غیر ضروري، luxurious پرتغش items سیزونه، gratify تسکین ورکول، our sense of pride خپل احساس تکبر لا تسکین ورکول، and superiority او خپل احساس برتری لا over other په نورو باندې. نو د دې معنا داسې جوړیږي چې regrettably we squander our hard-earned resources on unwanted, luxurious items, simply gratify our sense of pride and superiority over others. د افسوس خبره ده چې مونږ خپل په ګرانۍ سره یا په مشکل سره ګټلې دولت په غیر ضروري او په پرتغش سیزونو باندې د دې دپاره خرچ کوو چې خپل احساس تکبر او احساس برتری له تسکین ورکړو په نورو باندې. مین مونږ چې کوم دا تکبر دی، دا برتری دا شو کوو په دې معاشره کې چې کني زه دومره مالداره یم یا زه داسې تکړه سړی یم. لکه داسې یو اګزامپل چې اوس واده وي، نو واده خو اوس په ډېره سمپل ساده طریقه باندې هم کیدی شي، خو دا ځینې خلک بیا 5 او 6 ورځې دا پروګرامونه پکې کیږي او دا حالې ګلي او ډېر زیات دولت پکې ضایع کیږي، په کوم باندې چې بیا دوی وروستو هم پښیمان وي. نو دا ټوله سینس اف پراید اور سپریریټي دی، په نورو باندې خپل ځان برتر ګڼل، خپل تکبر، داسې غرور احساس ښودل په دې معاشره کې. If we make simplicity and humility part of our personality, our social behavior will be considerate and genuine. If we make simplicity and humility a part of our personality, part برخه حصہ our زمونږ personality شخصیت or زمونږ social معاشري behavior چلن، برتاو، رویه، considerate قدردان، بامروت، genuine حقیقی. No, if we make simplicity and humility a part of our personality, our social behavior will be considerate and genuine. کمونگا سادگی او عاجزی د خپل شخصیت برخه جوړه کړه،
نو زمونږ معاشري چلن به ډېر قدرمن با مروت او حقیقي بشي چینین بشي. مین که چېرته مونږه دا سمپلیسټي او هیومیلیټي د خپل پرسنالټي د خپل کردار برخه جوړه کړه نو تاسو یقین ولرئ چې بیا به هر څوک د ستاسو رسپیکټ کوي، تاسو به بیا یو کنسیډریټ او یو جینین پرسنالټي وي په کمیونټي کې. Our happiness will be unadulterated and we will not recoil our head in pride but boredom, humility and affection. My dear viewers, happiness خوشحالي unadulterated خالص بالکل سوچا د ملاوټ نه پاک. ریکویل شاته کول یا شاته دکه ورکول لکه سړی لکه څوک ووایي چې د دې ځای نه پاسه یا دا وکړو هغه داسې سرم شاته کوي چې نه زه نشم کولی نو شاته کول. پراید د تکبر فخر نه، بو دا ټیټول، هومیلیټي د عاجزي او افیکشن شفقت. نو our happiness will be unadulterated and we will not recoil our head in pride but boredom, humility and affection. زمون خوشحالی با خالص وي، سوچا به وي او مونږ به د تکبر نه خپل سرونه شاته نه کوو، شاته دکه به خپلو سرونو له د تکبر نه ورکوو بلکې دوی به د شفقت او د عاجزۍ نه ټیټوو. د دې دا مطلب شو چې کني مونږ به د خپل سر چې کوم وي دا به د تکبر او د غرور د وجې نه شاته کوو بلکې د شفقت او د عاجزۍ نه به یې مخکې ټیټوو. My dear viewers, among the first chapter, the simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallam د پښتو د translation سره complete شو. دا د ترانسلیشن آخري برخه و انشاءالله په را روانو ویډیوګانو کې به مونږه د دې سبق د دې یونټ ایکسرسایز سره د پښتو د ترجمې سره کوو چې تاسو پې ښه پوه شئ. مای ډیر ویورز، زه امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي وي او زما دا چینل او د دې لینک در سره لایک سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ د دې دپاره چې هر سړي لا کور لا تعلیم ورسیږي. مای ډیر ویورز، زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ او د